الله مولانا العظيم. د رسنیو مرکز محترم رئیس صاحب او د غونډې تالار کې ناست ګډونوالو، د رسنیو استازو او ډېر محترم ګران د افغانستان ولس ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوښ یم چې له یو داسې سفر څخه راګرځېدلی یم چې لله الحمد له ډېرو لاسته راوړنو ډک سفر و او هغه له خپلو هیوادوالو سره شریکوم. محترمو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، د خوړو او درملو ملي اداره یوه مستقله اداره ده. دغه اداره د نظام په چوکاټ کې خورا یو ډېر لوی اهمیت لري چې هغه د درملو او غذایي توکو کیفیت او مسؤلیت او همدارنګه هغه لوازم وسایل چې په دغه برخه کې کاریږي د هغو د کیفیت او مسؤلیت رامنځته کول، څارنه او له هغو څخه اطمینان حاصلول دي. نو په همدې اساس په ټوله نړۍ کې دا یو معمول ده چې په دغو برخو کې چې هغه تشخیصیه وسایل دي، درمل دي، د غذایي توکو مسؤلیت ته وخت ناوخت نړیوال او سیمه ییز کنفرانسونه وي، تر څو هیوادونه وکولی شي چې خپلې ستونزې هلته بیان کړي، او هغه هیوادونه چې په دغه برخو کې ډېر پرمختګ کړی ده د هغو له تجاربو څخه استفاده وشي، او په دغه برخه کې چې کوم نړیوال قانون ده، کوم نړیوال استراتیژیانې دي، له هغه څخه ټول غړي هیوادونه خبر شي. نو په همدې اساس د هالند هیواد یا نیدرلینډ هیواد په دنهاګ ښار کې د سیمه ییزو تولیداتو دویم نړیوال کنفرانس و چې دغه کنفرانس ته زه هم رسما دعوت شوی وم، او په شنګن ویزه چې شنګن ویزه د اروپا هغه ویزه ده چې د دې ویزې په اساس کولی شي یو شخص چې د اروپا 26 هیوادونو ته آزادانه سفر وکړي. نو زه په 6 د نومبر د 2023 کال لاړم اروپا ته، هالند ته. له 6 څخه تر 9 د نومبره پورې مو په دغه کنفرانس کې ګډون وکړ چې دا کنفرانس یو ډېر لاسته راوړنو ډک کنفرانس و، ډېر مهم کنفرانس و. اوله مهمه موضوع دا وه چې د اسلامي امارت شتون په داسې یو کنفرانس کې دا موږ او تاسو ته ډېره له ارزښته ډکه موضوع وه. دویمه خبره دا وه چې موږ هلته ډېر هیوادونه ولیدل، د ډېرو هیوادونو استازي مو ولیدل، تقریبا تر 100 د زیاتو هیوادونو مختلفو استازو او وزیرانو په دغه کنفرانس کې شتون درلود. د مختلفو هیوادونو د خصوصي سکتور نمایندگان چې هغه د لویو فابریکو او د لویو شرکتونو نمایندگان بعضې راغلي وو، هغو هم هلته شتون درلوده. نو موږ وکولی سوی چې د هغو پرمختللو هیوادونو له تجاربو څخه ګټه پورته کړو، هغه له ځان سره یاداشت کړو تر څو په خپل هیواد کې له هغو څخه ګټه واخلو. او بله موضوع دا وه چې یو شمېر داسې هیوادونه هم وو چې هغه غریب هیوادونه وو، لکه یو شمېر افریقایي هیوادونه. نو د هغوی وضعیت هم موږ هلته وارزاو او د هغو د نمایندګانو له لوري څخه چې کوم وضعیت تشریح کېده، علتونه واضح سول چې دوی ولې شاته پاته دي، د شاتګ اساسي علت څه ده، ستونزې څه دي. موږ کولی سو چې له هغو ابعادو څخه چې د خلکو د شاتګ سبب ګرځېدلي دي له هغو څخه اجتناب وکړو، هغه طرف ته متوجه سو. دا یوه بله تجربه وه. او داسې هیوادونه مو هم ولیدل چې هغو ډېر پرمختګ کړی و د تولیداتو په برخه کې، بالخصوص د درملو د تولید په برخه کې، د واکسینونو د تولید په برخه کې، د نورو وسایلو چې طبي وسایل دي په دې برخه کې. داسې دوی څنګه پرمختګ کړی و، د دې پرمختګ اساسي لاملونه څه وو، او د کومو کرټریاو په عملي کولو سره د دوی وضعیت مثبت طرف ته تغییر کړی و، دا مو هم ولیدل. د هغوی مختلف پرزنټیشنونه موږ واورېدل، ومو لیدل، او د هغو له تجاربو څخه مو استفاده وکړه او هر څه مو له ځان سره یاداشت کړل. همدارنګه لکه څنګه چې ما مخکې تاسو ته یادونه وکړه، دغه کنفرانس ته د یو شمېر لویو نړیوالو خصوصي کمپنیو رئیسان او د شرکتونو رئیسان هم راغلي وو، له هغو سره مو هم ولیدل. نو په د کنفرانس د په څنډو کې موږ د جانبه ناستې له مختلفو هیوادونو سره درلودې، د مختلفو هیوادونو له استازو سره مو درلودې.
چې په نتیجه کې په دغه برخه کې دوه خبرې کولی سم. اوله موضوع دا ده چې موږ د افغانستان وضعیت هلته ښه تشریح کړو. د افغانستان د وضعیت په تشریح کولو سره دوه حالته بیا رامنځته شول. یو دا و چې یو شمېر خلکو ته دغه خبرې تقریبا داسې وې لکه د نه منلو وې. هغوی دا فکر کاوه چې افغانستان به ډېر شاته پاتې وي، افغانستان به بیخي په صفر کې ضرب وي، او بالخصوص د اسلامي امارت له راتګ سره به دا سیستم نور هم خرابه سوی وي. د هغو سوچ دا و. کله چې ما د تیر نظام په وخت کې د دغې ادارې وضعیت او حالت او پرمختګ او شاتګ تشریح او په مقایسوي ډول مې اوس په تیرو 2 کلونو کې د دې ادارې لاسته راوړنې او د اسلامي امارت ژمنتیا او تعهد په دې برخه کې تشریح نو یقینا چې خلکو ته داسې بیخي یو قسم د تعجب وړ خبره وه. یو شمېر هیوادونو به ډېر تعجب وښود چې تاسې په دومره کچه باندې پرمختګ کړی. موږ داسې هیوادونه هم هلته ولیدل چې هلته تقریبا څو لسیزې نه جنګ سوی ده، نه جګړه پکې سوې ده، خو بیا هم دومره پرمختګ یې نه و کړی لکه افغانستان چې الحمدلله پرمختګ لري، چې موږ 58 فعالې فابریکې لرو د درملو، او د کیفیت له اړخه د مسؤلیت له اړخه چې دغه نظام څومره ژمن ده، د ادارې څومره کار کړی ده، او په کومو اهدافو باندې موږ لګیا یو، کوم پلانونه لرو، کوم ستراتیژیک پلانونه لرو، کوم پلانونه مو اوس عملا تحت کار دي او په دې برخه کې څه سوي دي، کوم نوي اصول قوانین او طرز العملونه جوړ سوي دي او د هغه په خاطر باندې څومره موږ پرمختګ کړی ده. دا وضعیت چې کله موږ تشریح کړ نو یقینا چې د ډېرو هیوادونو استازو بالخصوص اروپایي هیوادونه هغوی په دې هکله باندې تعجب ښکاره کړ. دویمه خبره دا وه چې په دې کې یو شمېر داسې خلک وو چې لکه مخکې ما اشاره ورته وکړه چې هغه د خصوصي سکتور نمایندګانو، هغوی ته مو امنیتي وضعیت، د افغانستان اوسنی حالات، دلته سکون، آرامتیا او پانګونې ته چې څومره زمینه برابره ده، په څومره ښه ډول سره دلته یو څوک کولی شي چې پانګونه وکړي، له هغو سره د نظام کومې مرستې کېږي، څومره سهولتونه ورته ایجاد سوي دي د مختلفو اداراتو لخوا څخه. همدارنګه ملت او ولس د افغانستان دې خبرې ته څومره دلچسپي لري چې موږ دلته خپل تولید لرو او په دې برخه کې د پانګونې وشي. دا موضوعات هم ورته تشریح کړل چې ډېرو هیوادونو استازو، البته د خصوصي سکتور استازو دې ته زړه ښه کړ او له ما نه د ما ایمیل ادرس، د ادارې ایمیل ادرس او ټلیفون نمبرونه دا واخیستل چې موږ به حتما یو ټیم درځو او هلته به وضعیت نږدې نه ګورو. دا خبره ژمنه یې وکړه چې موږ به په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوو او موږ به د خپلو فابریکو یو پلانټ هلته فعاله کوو که چېرته تاسې له موږ سره همکاري وکړئ. دا یوه لویه لاسته راوړنه ده. انشاءالله موږ په نږدې راتلونکي کې دوی را دعوتوو او دوی به راځي افغانستان ته او دلته به د افغانستان اوسنی وضعیت و امنیت و سکون و هغه د پانګونې لپاره څومره سهولتونه ایجاد سوي دي او څومره یوه ښه موقع ده هم د ملي تاجرانو لپاره هم د بینالمللي تاجرانو لپاره. دا به هر څه په سترګو باندې وویني او بیا به دوی پرېکړه کوي او دلته به سرمایه ګذاري کوي چې دا یو ډېر ښه زیری او یوه ډېره ښه خبره وله. په مجموع کې کنفرانس ډېر ښه کنفرانس و، بالخصوص د داسې هیوادونو لپاره چې هغه لکه افغانستان چې مخ په انکشاف او د پرمختګ په حال کې هیوادونه دي. ځکه په داسې کنفرانسونو کې هغه نوي اصول چې هغه د درملو د تولید، د واکسینونو د تولید او د دې د کیفیت مسؤلیت د څارنې، ارزونې او د اطمینان لپاره وضع سوي، له هغو نه هم سړی خبرېږي، د هغو تجاربو څخه سالمه استفاده کولی شي سړی. بله لویه فایده یې دا ده چې په دغسې کنفرانسونو کې د هیواد وضعیت تشریح کول نړیوالو ته دا یو ډېر مثبت اړخ لري. که نور هېڅ هم ونه سي، مهمه دا ده دلته چې غرب څومره تبلیغات په موږ او تاسو پسې کړي، په دې نظام سې کړي، حتی موږ داسې نړۍ ته معرفي سوي یو چې دا خلک په هېڅ هم نه پوهېږي. دا د تعلیم او د ترقي او د پرمختګ او د اقتصاد مخالف دي. که دلته موږ یو ښه کار کوو، که دلته موږ یو اقتصادي پروژه پلې کوو، که موږ یو پرمختګ کوو، دا په نور نړۍ کې تر ډېره حده پورې کوشش داسې سوی ده چې هغه هلته منفي تعبیر سوی ده او نور اهداف او نورو خبرو پورې تړل سوي. نو په داسې کنفرانسونو کې دا هر څه واضح کېږي. په داسې کنفرانسونو کې اطمینان خلکو ته حاصلیږي. په داسې کنفرانسونو کې د هیوادونو له ظرفیت څخه اطمینان ورته حاصلیږي او په داسې کنفرانسونو کې هغوی په لایف ډول په ژوندۍ بڼه باندې تا ویني، تا ګوري، له تا سره مجلس کوي.
د تا نظر اوري، د تا خبرې اوري، د تا استعداد ګوري. نو دا هغه څه دي چې بیا نړیوال په دې باندې قناعت کوي چې بالکل رښتیا هم څه چې موږ ته ویل سوي او څه چې حقیقت کې هلته وجود لري دا تفاوت کوي او دا فرق کوي. دغسې کنفرانسونه کیدای شي نور هم دایر شي. د اوس هم د موږ یو شمېر ټیمونه کیدای شي قطر ته سفر وکړي له خیره سره، نورو هیوادونو ته موږ سفرونه لرو تر څو وکولی شو چې دغه غیرتي ولس چې هغه افغانان دي د دوی لپاره داسې خدمات ترسره کړو چې موږ نور د درملو په برخه کې په ځان باندې خودکفا سو، د طبي وسایلو په برخه کې، تشخیصي وسایلو په برخه کې اخر موږ د خودکفا کچې ته ورسیږو، د ځان بساینې کچې ته ورسیږو. که څه هم موږ په وارداتو متکي اوسیږو، واردات امریکا یو پرمختللی هیواد ځان حسابوي، اروپا یو پرمختللی هیوادونه ځانونه حسابوي، روسیا د چین د خو دوی هم په مختلفو برخو کې واردات لري. دا داسې نه ده چې هغه هیوادونه 100% په خپلو داخلي تولیداتو باندې متکي دي. دا موږ ولیدل ډېر هیوادونه شته په نړۍ کې چې ډېر پرمختللي دي د اقتصاد له او ټکنالوژي له نظره، خو بیا هم په یو شمېر برخو کې دوی واردات کوي. دلته مهمه موضوع دا ده که موږ واردات هم کوو څنګه واردات باید وکړو، په کوم معیار باید وکړو، د کوم معیار لرونکي واردات وي او د موږ داخلي تولید سره باید څنګه د دې موازنه تناسب موږ وساتو تر څو پورې د دغو وارداتو په برخه کې د موږ داخلي تولید متضرره نه شي. نو په همدې اساس دغسې کنفرانسونه ډېر څه سړي ته ورزده کوي. دا منو چې په موږ 2 کلن نظام په افغانستان کې الحمدلله ډېر څه کړي دي، ډېر پرمختګونه مو کړي، خو دا به هم ومنو چې یو شمېر ادارې موږ ته داسې په لاس راغلي چې ډېرې ناکامه ادارې وي، په تېرو 20 کلونو کې ډېرې ستونزې درلودې، ډېرې نیمګړتیاوې درلودې. نو د دغو نیمګړتیاوو د مرفوع کولو، دغو نیمګړتیاوو د له منځه وړلو لپاره دا هم لازمه ده چې موږ نړیوالو تجاربو څخه باید سالمه استفاده وکړو. موږ باید کوشش وکړو چې هغه هیوادونه چې هغو پرمختګ کړی په کوم ډول یې پرمختګ کړی ده او تر څو موږ وکولی سو چې یو سټنډرډ معیاري اداره ولرو او د خلکو ستونزې پکې حل کړو. د دې کنفرانس نه وروسته داسې ما مخکې هم یادونه وکړه، ما شنګن ویزه لرله او ما کولی سوی اصولا قانونا چې د اروپا 6 هیوادونو ته آزادانه سفر وکړم. نو په هالند کې، بلجیم کې او داسې په جرمني کې له یو شمېر افغانانو ورونو سره مو ولیدل، له هغوی سره مو ناستې وکړې، د هغوی نظریات مو واورېدل او د هغوی هغه شک او شبهې چې د دغه نظام په هکله یې درلودې د هغو په هکله مو وضاحتونه ورکړل، د نظام له پرمختګونو مو دوی خبر کړه، په اقتصادي پرمختګونو باندې بحث وسو، دغسې په تعلیمي پرمختګونو او په تعلیمي برخه کې بحثونه وسول، همدارنګه په سیاسي وضعیت، امنیتي وضعیت باندې بحث وسو. دا هغه څه چې موږ په مجموع کې ورته ویلی شو چې تقریبا دې ته غیر سیاسي ناستې وایو. دا غیر سیاسي ناستې وې ځکه موږ په دې کې کوم د بهرنیو هیوادونو کوم استازی نه رابللی وو او نه مو هم د هغوی د هیوادونو په داخلي اجنډاو، د هغوی د هیوادونو په ساختار او جوړښت او سیاستونو باندې بحث کړی ده، نه مو په هغو باندې کار لرلی. د افغانانو ترمنځ ناستې وې، د افغانانو سره مجالس او له افغانانو سره د زړه خوالو وه چې موږ ډېر سخت الحمدلله استقبال سو او په هر هیواد کې دومره استقبال د افغانانو له خوا څخه د ما سوی چې زه په تعجب کې سوم. ډېره مینه ماته افغانانو راکړه او د افغانانو ډېرې پوښتنې جواب سوې. حتی موږ داسې خلک هم هلته ولیدل چې هغوی په خپله باندې دا اقرار کوو چې زه د اوسني نظام چې هغه اسلامي امارت د 100% مخالف وم. حتی داسې یو شخص هم ما ولیده چې 3 ځله د اروپا پارلمان ته تللی و او په دغه نظام باندې شکایت کړی و او د اروپا پارلمان کې نیوکې کړې وې چې باید تاسې دا په رسمیت ونه پېژنئ، د تاسې رسمي استازي هلته لاړ نه سي، د دوی استازو ته اجازه ورنه کوي چې هغه دلته راسي. دغه یو شخص هم دومره متاثره سو چې زه تقریبا 2-3 دقیقې په غېږ کې نیولی وم او په ژړغونکي اواز باندې ما ته ویل چې زه اوس پوه سوم چې دا څنګه نظام ده او د ما ټولې پوښتنې جواب سوې. له ما سره یو وړکی بیرغ و، دلته مې په سپین بیرغ ټومبلی و، نو په ډېره داسې عاجزه لهجه یې راته وویل چې دا ما ته تحفه کې راکړه. نو دا مې بیا هم ورته ورکړ. نو د دغو ناستو دغه فایدې وي او دا ناستې غیر سیاسي ناستې وي، د افغانانو ترمنځ ناستې وي او په دې کې موږ وکولی سوی چې د خپلو افغانانو طرحې واورو، د هغوی نظریات واورو. هغه سوالونه چې هغه هلته ما جوابولی سوی، تقریبا 98% سوالونه د دوی هلته جواب سول
2% هغه پوښتنې چې ما نسوی جوابولی او د دوی طرحې او پیشنهادونه دا مې ټول ځان سره راواخیستل. دا به موږ دلته د اسلامي امارت له مشرتابه سره له مشرانو سره شریکو، ځکه هغه هم د موږ ولس ته هغه هم موږ نسو هېرولی، د دې وطن بچیان دي. د هغوی طرحې د هغوی پیشنهادونو ته به انشاءالله ټول امارت په درنه سترګه کتلي او په درنه سترګه به ورته ګوري او په دې باندې به غور کوي. او که چېرته داسې طرحې وي، داسې پیشنهادونه وي چې هغه د افغانستان اقتصادي سیاسي وضعیت ته په کتو، هغه عنعناتو ته او اسلامي چوکاټ ته په کتو د عملي کېدو وړ وي، خامخا به په دې کې اقدام کېږي، هغه به عملي کېږي. نو په مجموع کې له افغانانو سره چې کومې ناستې وي ډېرې ښې ناستې وي او موږ یو شمېر هغه کادرونه چې هغه چا 20 کاله، چا 10 کاله، چا 15 کاله، حتی داسې خلک موږ درلودو چې 15 کاله په اروپا کې تېر کړي وو، په مختلفو برخو کې ماسټریانې دکتوراوې درلودې، په مختلفو برخو کې تخصصات درلودل. هغو ته مو دعوت ورکړي چې وروره راسئ، د هېواد وضعیت تر بل هر وخت د کار لپاره مناسب ده، موږ تاسو ته اړتیا او ضرورت لرو. د هغوی تر ټولو مهم سوال دا و چې په دې نظام کې بغیر له علماو بل څوک نه چلیږي. نو دا سوالونه هم ورته واضح سول. موږ په واضح ډول دوی ته جواب ورکړ چې تاسو وګورئ، موږ 2 ډوله بستونه لرو، یو ته موږ سیاسي بست وایو، بل ته مسلکي بست وایو. په سیاسي یو شمېر بستونو کې خو به خود علما راځي، د دغه نظام د راوستو لپاره یې مبارزه کړې ده، او بل چې علما په رأس کې وي نو هلته به بیا له ګمراهۍ نه سړی ژغورل سوی وي، ځکه علماء کرام د انبیاو وارثین دي. او هغه برخې چې هغه مسلکي اړخ لري، په هغو ټولو کې مسلکي خلک کار کوي. مسلکیان شته الحمدلله په دې نظام کې. خپله هغه مبارزین چې د دغه نظام د راوستو لپاره یې مبارزه کړې وه، په دې برخه کې هم موږ مسلکیان لرو. او هغه مامورین چې تیر نظام سره عملا کار کوي، هغوی اوس هم له موږ سره کار کوي، اوس هم له موږ سره په کار بوخت دي. تاسې وګورئ چې د اسلامي امارت سره ثبت او راجستر مجاهدین تقریبا 75,000 نفره وو، خو اوس صرف د داخله وزارت تشکیل تر 150,000 ماته زیات ښکاري او زیات ته. د دفاع وزارت دغسې راواخلئ، استخبارات راواخلئ، نور وزارتونه او ادارې راواخلئ، تقریبا موږ په لکونو مامورین لرو او هغو ته د اسلامي امارت له بودیجې څخه معاش ورکول کېږي. نو دغه وضاحتونه ورته وړاندې سول او د دوی لپاره هم ډېره د تعجب خبره وه، ډېر خوشحاله وو. نو زه غواړم چې خبرې لنډې وکړم، که تاسې څه پوښتنې لرئ د تاسې پوښتنو ته جواب ووایم. په مجموع کې سفر ډېر ښه سفر و، کومه ستونزه نه وه پکې. یو شمېر داسې خلک خو به خامخا پیدا کېږي چې هغه د دې نظام سره مخکې مخالف ول، اوس هم مخالف دي. هغوی د خپلو شخصي اهدافو لپاره، د خپلو شخصي ګټو لپاره اوس هم غواړي چې د خلکو دلته په افغانستان کې د افغانستان د بچیانو د ولس وینه توی سي او دلته ګډوډي وي، اوبه خړي کې او دوی مایان پکې ونیسي. نو هغه خلک د دې وړ هم نه دي چې موږ د هغو په خبرو باندې بحث وکړو، ځکه هغوی دومره وزن نه لري. دا مې صرف اشارتن تاسو ته یوه خبره وکړه، خو موږ په واضح ډول ټولو افغانانو ته هلته دا پیغام ورکړه چې ګورئ محترم ورونو، اسلامي امارت نه غواړي چې نور د موږ د یو هزاره ورور وینه توی سي. ما نمیخوایم که خون تاجک ما بریزد، ما نمیخوایم که یک مادر ازبک ما بچهش شهید شود وفات کند، و ما نمیخوایم که یک مادر نورستانی ما بیوه شود، و ما نمیخوایم که اطفال نازنین ما و شما و جوانان پشتون، جوانان تاجک، جوانان عرب، جوانان ایماق از دست بتیم و زیر خاک شود. ادیرها قبرستان های ما پر جوانان هست و حالا بعد از 2 دهه که ما در یک حالات خونین قرار داشتیم و مبارزه علیه اشغال داشتیم، بعد از 2 دهه خداوند جل جلاله سر ما و شما رحم کرده و یک نظام اسلامی با نصرت خداوند جل جلاله نصیب ما و شما شده که در همه کشور امن است، ثبات است، استحکام است، پروژه های اقتصادی زیر کار است. ما اگر پیشرفت های 2 ساله با 20 سال گذشته مقایسه کنیم، میشه که بگوییم که در 2 سال ما زیاد پیشرفت کردیم نسبت به 20 سال، در حالی که تا هنوز به رسمیت شناخته نشده، در حالی که تحت تحریم های اقتصادی قرار داریم. هیچ کشور به اندازه 10 افغانی هم با ما کمک نکرده در بخش انکشافی. این همه دستاوردهای نظام امارت اسلامی است. این همه به این دلالت میکند که امارت اسلامی یک نظام شفاف، نظام متعهد به حسابدهی و نظامی است که از عایدات داخلی خود
استفاده درست کرده و از این سبب ما حالا الحمدلله در حالت قرار داریم که همه مردم پیشرفت ما شما را با دیده خود میبیند و این را مشاهده میکند. نو په دغو موضوعاتو باندې هر اړخیز بحثونه وشول. اوس که تاسو کومه بښتنه لرئ نو زه به تاسو پوښتنې ته ځواب ورکړم. مننه، خوشحاله اوسئ. صحبتهای احمد جان. وخت مو بخیر. زه عمران فضلیم د ملي ټلویزیون خبریال. عمر صاحب په ټوله کې له ګاونډیو هیوادو څخه کډوال هم په لاره دي او بل دا چې سړه موسم دی، فصلي ناروغان هم زیاتې شوي دي. په ټوله کې ستاسو اداره د درمل د ستونزو سره مخ ده که نه ده؟ او په دغه سفر کې د درمل د مرستو تاسو سره څه ژمنه وشوه که نه د درملو؟ مننه. مننه، خوشحاله اوسئ. الحمدلله د موږ په هیواد کې کافي درمل شتون لري. لکه څنګه چې ما په خپلو خبرو کې مخکې وضاحت ورکړ، موږ 58 فعال تولیدي فابریکې لرو او له بهرنیو هیوادونو څخه درمل کما فی سابق په معمول ډول سره وارداتو ته اجازه شته او راواردېږي. تر اوسه پورې کومه داسې موضوع نه ده پیښه شوې چې هغه د دې سبب وګرځي چې موږ د درملو له کمبود سره مخ شو. په کافي اندازه درمل لرو په مارکیټ کې الحمدلله. او دویمه موضوع په دې برخه کې داسې نقدن چا واده نه ده کړې چې موږ به له تاسو سره د درملو مرسته وکړو، ځکه په دې هکله ډېر بحث هم نه ده سوی. هلته ټول بحث د درملو او طبي محصولاتو، واکسینونو او بیولوژیک موادو په تولید باندې بحث و، په کیفیت باندې بحث و او د دغې برخې پرمختګ باندې بحث و. چون د درملو لپاره مرسته کول او یا د درملو مرستې غوښتل تر ډېره حده پورې د عامې روغتیا په وزارت پورې هم تړاو لري. بیا هم داسې نقده واده د درملو د مرستې چا نه ده کړې.